سلام. د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د امریکا کانګرس د افغان سولې لپاره د دغه هیواد له ځانګړي استازي زلمي خلیزاد غوښتي چې له طالبانو سره د هوکړې جزئیات دې په یوې علني ناسته کې توضیح کړي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې کانګرس ته د ښاغلي خلیزاد په لیږلو سره د هوکړې د جزئیاتو د پټ ساتلو لړۍ ته د پای ټکی کیږدي. ښاغلي خلیزاد تر دې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د هوکړې مسوده وروستۍ شوې او د اجرا کولو لپاره یې د ولسمشر ټرمپ لاسلیک ته په تمه دی. خو د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په یو لیک کې چې د خلیزاد په نامه لیږل شوی ویلي د امریکا او افغانستان خلک حق لري څو د دغې هوکړې پر جزئیاتو پوه شي. له دې سره سم د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې مسوده څو ورځې مخکې د ملي یووالي حکومت مشرانو ته یوازې ښودل شوې خو ورکړل شوې نه ده. کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان له افغان ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. د دغه وزارت ویان زیاتوي د قمندان چې عاصم نومې د تېر مازدیګر د نرخ ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې وژل شوی دی. د نوموړي په ونه په یاده ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو چاڼیز عملیات روان دي او تر اوسه پکې 22 طالبان هم وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي. د هرات د ټاکنو کمیسیون مسؤلین په دغه ولایت کې د راتلونکو ټاکنو لپاره له بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. دوی زیاتوي ټول حساس ټاکنیز مواد له کابله دغه ولایت ته رسېدلي او په ټاکل شوې ورځ به په دغه ولایت کې د رایې ورکړې 300 ټاکل شویو مرکزونو ته ولېږدول شي. په ورته وخت کې دغه ولایت د ولایتي شورا غړي او پر ټاکنو څارونکي بنسټونه په ډیری ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي. خو د هرات سیمه ییز مسؤلین بیا د ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه د جدي تابعو لرلو خبر ورکوي. دفتر انتخابات هرات در کل دفتر مرکزی برای 300 مرکز در سطح ولایت هرات که در او ثبت نام صورت گرفته بود آمادگی داره. موادی را که شما میبینید مواد اساسی 300 مرکز است که 1738 محل میشه. برای هر محل ما مواد داریم. این حال این باز بستگی به این داره که سطح تعدیدات چطور است. اگر قرار باشه که انتخابات برگزار بشه باید امنیت گرفته بشه. در صورتی که امنیت به همین روال باشه مگر به چوک و گلا اینا انتخابات برگزار بکنن. در بیشتر ولسوالی‌ها امنیت برقرار نیست. حاکمیت به دست خود مخالفین است. همون شکلی که تعدیدات امنیتی برای کارمندان هست متاسفانه برای ناظرین هم وجود داره و ناظرین انتخاباتی در مکان‌هایی که امنیت تامین نیست ناممکن هست که اونا بتوانند برن اونجا و نظارتی از جریان انتخابات داشته. برای پروسه انتخابات در روز انتخابات نیروهای امنیتی شما و نیروهای کشفی شما مطمئن و کاملا آمادگی عام و تام دارند. له دې سره سم د زابل سیمه ییز مسؤلین وایي د راتلونکو ولسمشري ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه په دغه ولایت کې پراخ چاڼیز عملیات پیلوي. د دغه ولایت والي زیاتوي د همګړۍ یو شمېر تازه دمې سرتېري دغه ولایت ته رسېدلي او دوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې عملیات ترسره کړي چې دا مهال پکې امنیتي ستونزې شتون لري. له دې سره سم په سویل لویدیځه حوزه کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال براون هم د دغه ولایت مسؤلینو ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به ورسره مرستې وکړي. ټاکنو تر وخته پورې به موږ ډېر ځانګړي عملیاتونه ولرو. په جریان کې یاست چې موږ قیمتي ځواکونه ترلاسه کړي دي. قومندوي ځواکونه راغلي دي. همدارنګه د کندهار څخه د سیاسي پکې مسؤلین دلې دي. او 45 مېرمنې په فراه کې د قابلګۍ له څانګې فارغه او خپل برلیکونه یې ترلاسه کړل. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین زیاتوي د یادو قابلګانو د کار په پیلېدو سره به په دغه ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي. د ویلو ده چې د همګړۍ په فراه کې څه باندې 70 کلینیکونه او د درملنې مرکزونه فعالیت کوي خو ډیری د ډاکټرانو او تجهیزاتو له کمک سره مخ دي. این قابله ها و نرس های ما که فارغ شدن امروز به تعداد 46 نفر هستند که 23 نفرشان در بخش نرسینگ و 22 نفرشان در بخش قابلگی که 2 بخش از طبقه اناسه می باشه فارغ شدند. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.